د ننګرهار عامه روغتیا وزیر د فاطمه زهرا روغتون او طبي علومو انسټیټیوټ د چارو پرانیست غونډې په مراسمو کې د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال کړنې هڅې وستایلې. ننګرهار والي سلیم خان کندوزي او عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه مراسمو پر مهال له ډاکټر نجیب الله مننه وکړه چې دغه پروژو د بودیجې ترلاسه کولو په موخه یې د یو شمېر هیوادونو سفیرانو، ډونرانو او بیلابیلو ادارو مسؤلینو سره کتنې کړې دي. د روغتیا وزیر ویل چې د ولایت مقام د ښې رهبرۍ او ډاکټر نجیب الله د پرله پسې هڅو له امله په ننګرهار کې د 2.5 میلیونو ډالرو په لګښت د اتو روغتیايي پروژو چارې پیل شوې. ډاکټر نجیب الله وویل چې د دوست هیواد سعودي عربستان د 15 میلیونو ډالرو په لګښت د فاطمه الزهرا نسایي ولادي او طبي علومو انسټیټیوټ ودانۍ جوړیږي او د دوست هیواد هندوستان په 420 امریکایي ډالرو په لګښت د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د نسایي ولادي نوې څانګه اساسي ډول جوړیږي. نجیب الله ډاډ څرګند کړ چې ډېر ژر به د نورو پروژو ترڅنګ سرویسریز روغتون چارې پیل او د پښتورګو روغتون لپاره تجهیزات بشپړ او فعال کړي. دغه پروژو د پرانیستي په موخه د تل په لسمه د جلال آباد په شایمانه کې غونډه جوړه شوې و چې پکې د عامه روغتیا وزیر سربیره د چارو اداري مرستیال، د دوست هیواد سعودي عربستان سفیر په ننګرهار کې د هندوستان قونسل، ولایتي شورا او ولسي جرګې غړو او د ننګرهار ولایت عامه روغتیا طبي کارکونکو برخه لرله.